ګران ملګرو، د خالد بن ولید د وارثانو د ګټې په هکله یو خبر خو د امریکې د تیښتې په شکل کې موږ واورېدو. د یو بل خبر په تمه یم چې د کشمیر نه د بھارت غاصبان هم وتښتي. دا نظم ما هم په دغه پس منظر کې لیکلی دی، ستاسو سره شریکوم. رڼې سترګې، روڼ مخونه، روڼ تندي، رڼه فکرونه چې د دې تورو غرونو شاته په قدم قدم سجدې کړي د حق مخ کې، برند سترګې، سره لمبشي کړي بېواره ګزارونه د باطل په ککرۍ. ستا به خوښي یا به نه، خو زه شاعر یم زما خوښي. ستا به خوښي یا به نه، خو زه شاعر یم زما خوښي.